سلامونه دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته د نستعلیق خط د ه مرکبات تدریس کومه. نو کلم چې ه لیکه په نستعلیق خط کې اول دلته دا قلم داسې کېږده دا رقم ته، دا سر به لږ نری راسي، دا سر به ډبل راسي. له دې ځای نه قلم دغسې بیرته سیده بوځه، ګول غوندې راوله او دلته دا ه الف دغه ځای داسې جګ کړه. دا چې دا د نستعلیق خط ه الف ده. بل هم چې کله لیکه هغه ه ب ده. ه ب هم چې کله لیکه دلته به دا ځای داسې ګول راولئ لکه دایره غوندې، ګوره، یا لکه مد چې کله موږ تاسو لیکه هغه رقم ته مو لیکه نو دا ځای به یې داسې راولئ، ګوره دا ځای به لږ داسې ډبل راولئ څو لږ ښکلا پیدا کړي. نو دلته به بیا تاسو دا بې داسې راواخلئ، دې ځای نه دغسې سیده بیا بوځئ، دا ځای به یې لږ شانته داسې ورته جګ کړئ. یو ه ب دا ده، بله ه ب چې کله موږ لیکو هغه ه ب دا رقم ته ده. نو خوښه تاسو خپله ده چې هره کومه ه ب درته اسانه تمامیږي هغه ولیکئ. که چېرته دغه اوږده ه ب درته اسانه وه هغه ولیکئ، که نه دا بله خو مخکې ده، دا لنډه بیا ولیکئ. بل چې دا ه جیم ده، کله چې موږ تاسو ه جیم لیکو د دې ځای نه دا داسې لیکو، ګوره بیرته به یې داسې شاته راولئ، چې دا د کله شاته راوسه دا ځای داسې بوځه دې خوا ته، دا بیرته لاندې راوله. کله دې چې دا لاندې راوسه نو نور دې ځای کې دا ځای داسې ښه ښایسته ګول راوله او منځ کې به ورته دغسې یو ټکی کېږدي، دا چې دا ه جیم ده. بل چې دا ه دال چې کله موږ لیکو دلته ګوره قلم دې داسې بوته دلته، دا ځای به بیرته دغسې راولې، داسې به یې پورته جګ کړي. کله دې چې دا پورته جګ کړه نو دلته به ته بیا دلته دا ځای به دغسې کړي چې دا رقم ته دې راوسته، دا به دلته داسې بوځي، دا به بیرته شاته بوځي، دغسې بیا دې ځای سره ونښلې تر څو دا داسې یو رقم ته راسي. جیم دال یا ه دال چې هر کوم رقم ته تاسو لیکه همالته صرف ورته نقطې ورکوئ. بل چې دا ه ر ده، ه ر چې کله لیکه دا رقم ته ګوره هیری. بل چې دا ه سین ده، ه سین هم چې کله لیکه دا رقم ته ساده ه ولیکه، دا رقم ګوره یو دغه د سین اول غاښ نری راځي او دویم غاښ یې ډبل راځي، دا ځای به یې داسې راولئ او دا ځای به یې داسې د سین خپل کوم غاښ چې ده ښه ښایسته ګول به ورته راولئ، دا ځای به یې جګ کړي. بل چې دا ه سواد ده، ه سواد هم هماغه سین غوندې لیکل کېږي، وبښئ یو ه سین دغسې هم لیکلی سو، ښه دغسې اوږد هم لیکلی سو، دا رقم ته دا ځای به یې داسې راولئ، دا به یې ګول کړئ داسې، دا ه سین. بل چې دا ه سواد ده، ه سواد هم چې کله لیکه هغه هم دا شی ده، دا رقم ته مو لیکه، دې ځای نه به دا سواد داسې بوځي ورته نری به یې کوئ او دلته به دا ځای به ورته ډبل راولئ، ګوره دا ځای جګ دا ځای بیرته داسې راوله، دا چې کله داسې راوسي نو دا ځای هماغسې لکه د سین او د سواد هغه خیرنی لمن یا غاښ، دا ځای به یې داسې راولئ، ه سواد. بل چې دا ه توی ده، ه توی هم چې کله لیکه هماغسې دغه توی غوندې نه ده، ه غوندې داسې ه مو لیکله، دا بیرته شاته راولئ، د دې ځای نه دا توی داسې ورته جګه کړئ او دلته یې د سواد غوندې دا قلم ورته داسې کړئ، نه قلم دا ځای به یې لږ ډبل راسي، دا ګوره، او دغه څوکه به یې نری راسي. له دې ځای نه به تاسو داسې الف ورته راښکته کړئ، د دې دغه منځ نقطه نه لږ لاندې نه ده، دې ځای کې به ورته تقاطع ورکړئ. بل چې دا ه عین ده، ه عین هم چې لیکه دا رقم ته دې ولیکه، دا ځای ګوره داسې بوځئ، دا ځای ګول راولئ داسې، نو دا ځای به تاسو ورته ډک کړئ. کله مو چې دا ځای ورته ډک کړه دا رقم ته، بیرته به همدغه ځای نه داسې قلم واخلئ او دا ځای به یې داسې ښه ښایسته ګول راولئ او پورته به یې جګ کړئ، دا یې ه عین ده. بل چې دا ه ف ده، ه ف هم چې کله لیکه دا رقم ته هم که دا ځای دغسې راولئ، ګوره دا ځای به یې نری کړي. کله مو چې دا ځای نری کړه نو دا به دغسې راولئ، ښه دا رقم ته ګوره ه ف. بل چې دا ه قاف ده، ه قاف هم چې کله لیکه ه هم داسې ولیکله، دا ځای به دغسې کړئ، ګوره دا ځای به یې ډبل کړئ او دې ځای نه به داسې قاف ورته جوړ کړئ. کله مو چې قاف جوړ کړه دا ځای داسې راځي لکه د سین غوندې، داسې ښه ښایسته ګول به جوړ کړئ یا لکه د نون غوندې، ه قاف ده. بل چې دا ه کاف موږ دغه رقم ته هم لیکلی شو، داسې مو لیکه، دا ځای به یې دغسې جګ کړئ، کله مو دا ځای داسې جګ کړه ورته الف، له دې ځای نه به یې دغه خپل حمزه داسې راولئ، دغه ځای کې به یې ورسره وصل کړئ او بل یې چې ده دغه بي غوندې دا ځای داسې راځي، دلته ورته یو حمزه غوندې ورکړه، دا یې ه کاف ده. بل چې دا ه لام ده، ه لام هم چې لیکه دا رقم ته ه مو لیکله یا هماغه ه الف غوندې راځي داسې مو لیکه، دا رقم ته دا ځای نور دغسې راولئ، ه لام، دا یې ه لام. بل چې دا ه میم ده، ه میم هم چې لیکم نو هغه هم دا رقم ته لیکل کېږي، دا به داسې کې دا بیرته شاته داسې بوځي، دا ځای به یې داسې سیده راولئ لکه د الف غوندې، دا یې ه میم. بل ه میم دا شی ده، ښه ګوره چې کله هم دې ځای نه داسې ولیکه هغه بیا لنډ والا میم ده،
دا رقم ته. نو 2 رقم هم ته میم تاسو لیکلی شئ. بل چې دا هی واو ده، ګوره هی واو هم چې لیکه هی نون دا رقم ته داسې هم که دا ځای به دا هغسې ښه ښایسته ګول راولئ او دا ځای به یې ورته جګ کړئ. دا ځای کې چېرته تاسو نه داسې لږ پیکه راته بېرته به یې له دې خوا نه ورته داسې جوړ کړئ هی نون. بل چې دا هی واو ده، هی واو هم چې کله لیکه داسې هی مو لیکله ساده، نو دا ځای به یې دغسې راولئ. ګوره هی واو. بل چې دا هی هی ده، دا رقم ته. یو چې دا تنا هی هی مونږ لیکو دا، بله هی چې دا مونږ داسې لیکو، ګوره دا رقم ته مو لیکه، دا ځای به یې داسې کړئ. نو دلته به دغه د هی خپل یو داسې غاښ لري، دا به ورکړئ. یوه هی دا رقم ته ده. بله هی چې کله مونږ لیکله هغه هی چې ده دا رقم ته، دغه دل والا هی ده، دا رقم ته ګوره هی. بل هی لام الف ده، هی لام الف، هی الف هم ولیکه، دا ځای به یې داسې ګول راولئ، نو دا ځای به یې داسې کړئ هی لام الف. بل چې دا هی یې ده، هی هم چې کله لیکه دا رقم ته ګوره هی یې. نو دا وه د نستعلیق خط د مرکباتو ویډیو. ویډیو مو خوښه شوې ویډیو حتما در سره لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.